دوستانو سلامونه احترامات مې قبول کړئ په دې هیله چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو لکه څنګه چې تاسو د ویډیو لیکنه ویلې ده چې په څه اړه ده، نن زه تاسې ته داسې یوه طریقه ښیم چې د دنیا که بهترین کل تاسې خپل موبایل ته اچولی یې هغه به مات کړي او ستاسو مکمل ډاټا یا ستاسو د ټلیفون کوم ویډیوګانې، عکسونه، MP3 غزلې او داسې شی ستاسو مخ ته به کښېږدي. ډېره بهترینه طریقه ده دوستانو، تاسې یې په هر موبایل کې هر وخت استعمالولی سئ. دوستانو ویډیو لایک او شیر کړئ او د سبسکرایب پر بټن باندې کلیک ووهئ او د زنګولې پر بټن کلیک ووهئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تاسې ته راسي. دوستانو لومړی به زه تاسې ته خپل د ټلیفون حافظه در ښکاره کړم چې هغه ته کلپور لیدل دی. دا طریقه تاسې د بل چا په ټلیفون کې هم استعمالولی سئ او دا ویډیو ته که تاسې د هیکینګ نوم ورکوئ د هیکینګ نوم هم ورکولی سئ، ځکه چې دا د یو چا د ټلیفون هیکینګ سیسټم دی، یعنې دا داسې سیسټم دی چې تاسې د یو چا د ټلیفون مکمل ډاټا کتلی سئ. ګوره دا ګیلري ده زما د ټلیفون هم کلپور لیدل دی، یعنې زه خپل د ټلیفون هیڅ نسم کتلی. اوس چې کومه طریقه زه درته ښیم داسې یو کوډ دی، تاسې دا په یاد کړئ، خو د ویډیو لاندې په ډسکریپشن کې هم دغه لینک ما درته پرې ایښی دی، تاسې کولی سئ چې د هغه ځای څخه دا لینک کاپي کړئ یا یې هم اتومات دلته ووهئ. دلته به تاسې ووهئ فایل دوه ټکي ///SD کارډ. دغه چې تاسې ووهله دوستانو بیا یې اوکې کړئ. دغه هغه سامان دی یا هغه ډاټا ده چې زما په ټلیفون کې پرته ده. دلته تاسې عکسونه، ویډیوګانې، MP3 ټوله دلته کتلی سئ، حتی تر دې پورې چې تاسې دلته تاریخ هم کتلی سئ چې په کوم تاریخ دغه ټلیفون تولیدلی دي. د هغه تر څنګ تاسې امبیانې هم کتلی سئ چې څو MB دي دا شیان، او د هغه تر څنګ دوستانو تاسې دلته پلی کولی هم سئ. دلته به زه تاسې ته یو شی پلی کړم، دغه ویډیو ده، ګوره پلی شوله. دلته به زه تاسې ته اوس یو عکس پلی کړم. ګوره دا زما د ټلیفون عکس دی، خپلته یې ماته نه ښکاره کوئ، دلته ما پلی کړئ. نو تاسې ټول هر څه چې یې تاسې دلته کتلی سئ ډېر په اسانۍ سره. دغه یو MP3 بیان دی، دا دې دا هم پلی کړئ. دوستانو هیله لرم چې ویډیو به مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا پورې ښې چارې، الله مو مل شه.